د اطلاعات او کلتور وزارت د ورځپاڼو ریاست د کابل ټایمز ورځپاڼې 44مه کلیزه ولمنځله. د اطلاعات او کلتور وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي وایي د روژې په مبارکه میاشت کې پر افغانستان د پاکستان برید او پر ایران د اسرائیلو برید دا پړاګه کوي چې دواړه بریدونه په خپل منځي همغږۍ ترسره سوي دي. دوی هغه پروژې چې دوی ته سپارل سوي دي هغه دلته پیاده کوي. موږ او تاسې متاسفانه نن شاهدان یو چې موږ او تاسې په بل یو اسلامي هیواد ګاونډي باندې د ایران اسلامي جمهوریت باندې هم حملې وسولې په رمضان مبارک کې. نو دوی هم په رمضان مبارک کې د موږ تاسې په هیواد باندې یرغل راوړ. له دې څخه معلومیږي چې دوی هماهنګي سره لري او دوی غواړي چې په سیمه کې فساد، شر او مشکلات جوړ کړي. له بلې خوا د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهي رسنیو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره رسنیو ته ځانګړې پاملرنه سوې او اوس مهال په هیواد کې لسګونه چاپي، غږیزې او انځوریزې رسنۍ فعالیت لري. دغه راز د کابل ټایمز ورځپاڼې مسؤل ټولنه کې د ورځپاڼو پر ارزښت ټینګار کړی او په وینا یې د ورځپاڼو معلومات مستند او د باور وړ دي. اسلامي امارت په اوسني وخت کې شاوخوا 15 کلونو څخه چې د اسلامي امارت د راتګ پوره کېږي رسنیو برخې ته ځانګړې توجه کړې ده او دا اوس مهال په هیواد کې لسګونه انځوریزې، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالیت لري. د افغانستان اسلامي امارت په ځانګړې توګه اطلاعات فرهنګ وزارت د رسنیو په برخه کې د هغوی حمایت او لاسنیوي ته ژمن دی. ورځپاڼې هغه څه دي چې لا تر اوسه پورې هم نه دي زړې سوي او قدر او هر څه پر ځای باندې پاتې دي. ارزښت یې په دې کې دی چې د دوی معلومات هر څه مستند دي او هر څه د باور وړ دي. نو دا تر ټولو لوی لامل دی چې لا هم ورځپاڼې پاتې دي. د کابل ټایمز د 44مې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې د دې ورځپاڼې مسؤلینو څرګنده کړه چې د دې ورځپاڼې د لا غښتلتیا لپاره به هڅې کوي او غواړي چې د هیواد روانو حالاتو او پرمختګونو ته په ښه ډول انعکاس ورکړي.